السلام علیکم زما ګران مینوال ز فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضر ما ملګرو تاسو په تمنیل باندې کتلی وي ازرچیمه غل دی او جی ازرچیمه د رښتیانو غل دی هغه داسې چې د کشمیر ته تللی هلته کې یو ښځه وه هغې ورته ټلیفون کړی زه ډېره مجبور یم زمونږ د کور حالات صحیح نه دي او دی تللی و د هلته کې ویډیو ریکارډ کړی وه او هغه ښځه په سکرین باندې راوستې وه نو هغې نه پس چې مسافرو ازرچیمې ته پیسې ولېږلې نو هغې نه پس بیا ازرچیمه نه هغه کشمیر ته تللی دی او نه بیا هغه خلکو سره مدد امداد کړی دی چې کوم پیسې مسافر ورله لیږلي وو هغه پیسې د خپل جیب کې واچولې او په خپله پې عیاشي کوي نو اوس هغه ښځه لګیا ده مجبوره ده هغه لګیا جړا کوي او هغې دا اپیل کړی دی چې کوم مسافر پیسې ازرچیمه له لیږلي دي زموږ دپاره نو برای مهرباني ازرچیمه ته تاسو دا ووایئ چې کوم پیسې مسافر زموږ دپاره لیږلي دي هغه موږ له راکړي ولې زموږ د کور حالات صحیح نه دي او ازرچیمه خلکو نه پیسې راغواړي مسافرو نه پیسې راغواړي او په خپل ځان هغه پې عیاشي کوي او هغه پیسې هغه کسانو له ورکوي چې څوک د دې مستحق نه دي هغه به تاسو ته پته چې 5 لک روپۍ هغه چا له ورکړي وو او هغه کسانو له ورکوي چې د چا حق نه جوړیږي خو ازرچیمه یو ډېر غټ غل دی ډېر غټ دوکېباز دی د پردي پیسو باندې دی عیاشي کوي زه دې ځکه نر ومنمه چې ته خپلې پیسې خپل جیب نه وباسه او خلکو له ورکه او دا چې کوم ستا خپل مور له دې ورکړي 15 لکه روپۍ دا به تا خپل جیب نه به دې ورکړي ډېره ښه خبره به وه خو نه که نه ازرچیمه ته یو ډېر غټ غل ته د غریبانانو حق وهې او انشاءالله الله پاک به تا نه د دې تپوس کوي او ډېر زر به چې دی نو تا ته به یو سبق میلاویږي ولې چې ته پردي خلکو پیسې اخلي او الله پاک پردي حق چرته کې معاف نه کوي خپل حق خو معاف کړي خو د غریب حق نه معاف کوي د الله پاک عذاب نه ویاریږه ازرچیمه دا غلط کارونه مه کوه ګورې د غریبانانو حق مه خوره د هغوی د زړه نه چې درته خیرې او ازار ووتو که نه والله بس چې ته په تا باندې سمه ورځ راشي خو دا غلط کارونه مه کوئ ګورې پردي حقونه مه وهئ بس ملګرو دا زما میسج و ازرچیمه ته چې څونه شیر کولی شي ازرچیمه ته زما دا میسج ورسوئ او هغه ته پته ولګي چې ما غلط کار کړی دی هغه غریبانانو حق چې ده خوړلي هغې له دې هغه پیسې واپس ورکړي بس دا زما میسج و ملګرو چې ویډیو څونه شیر کولی شي شیر کړي والسلام